د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. علیپور د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا غړی وایي چې د قومندان علیپور وسلوالو د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې تحرکات پیل کړي دي او د ثبات او همپالنې ټیم د مشرتابه امر ته منتظر دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک ویل دوی غواړي په دغه ولایت کې د ثبات او همپالنې ټیم په لارښوونه والي او ولسوالان وګماري او خلکو ته ګواښونه جوړ کړي دي. د په خبره دغه وسلوالو شمیر تر 300 او 400 کسانو ترمنځ دی. دمګړی هم د عامو وګړو په ځورونه لګیا دي. شریف الله چې هوتک دغه راز وایي د علیپور وسلوالو په سیمه کې له شرکتونو، حکومتي ادارو او نورو خلکو باج اخلي او د مسافرو د تګ راتګ لپاره یې سترې ستونزې جوړې کړې دي. نوموړی له مرکزي حکومت غوښتل چې د دغه ډول خپلسرو وسلوالو پر وړاندې اقدام وکړي او دوی ته د فعالیت د پراختیا اجازه نه ورکوي. قومندان علیپور څو موده وړاندې د عامو خلکو د وژنې او ځورونې په تور افغان ځواکونه ونیوه، خو د ولسمشر په غیاب کې د هغه دویم مرستیال سرور دانش بیرته آزاد کړ. د پاکستان سفارت په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لنډمهاله لپاره افغانانو ته د ویزې ورکولو بند کړي دي. یا سفارت د دې کار لامل نه دی روښانه کړی، خو ویل کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو ورکولو د برخې یو کارکوونکی د کورونا وایرس د ناروغۍ علائم لیدل شوي دي. تر همدې پیښې وروسته دوی دا پریکړه کړې ده. عبدالله د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان له مخې اجرایي ریاست لغوه کړی دی. په دې فرمان کې ویل شوي دي اجرایي ریاست کاري دوره پای ته رسېدلې ده. له دې فرمان څو ساعت وروسته عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي چې غني نور ولسمشر نه دی. غني د ارګ ماڼۍ مشر اشرف غني په یو تازه پیغام کې ولسونو ته خبرداری ورکړی چې د سولې پروسې ته باید څوک عجله ونه لري، ځکه چې د ده په وینا دا ډېره اوږده پروسه ده. اشرف غني په دغه ویډیویي پیغام کې ویلي د سولې پروسه زیات وخت غواړي چې تطبیقولو او حوصلې ته یې ضرورت ډېر ښکاري. نوموړي زیاته کړې لکه څنګه مې چې پخوا ویلي وو د مذاکراتو په ختمېدو سره به پارلمان یا لویه جرګه او یا هم ټول پوښتنه کې معلومیږي چې آیا له طالبان سره توافق ښه دی او که نه. ایران وایي دوی تیار دي چې نږدې 2000 افغان زندانیان خپل هیواد ته ولیږي. د ایران د قضایي او بشري حقونو د برخې مسؤلینو رسنیو ته ویلي دوی هڅه کوي چې په یو جلسه کې دغه زندانیانو په اړه خبرې او پریکړه وکړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې ایراني چارواکو ورته ویلي چې د کورونا وایرس له پراختیا سره مهاله ایران تیار دی چې 2000 افغان زندانیان افغانستان ته ولیږي. ایراني چارواکو ویلي دوی د افغان حکومت د تیاری په تمه دي چې وکړی شي دغه زندانیان ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه کړي. په ایران کې د کورونا وایرس خورا چټک د پراختیا په حال کې دی چې له امله یې دغه هیواد نږدې 8000 بندیان له زندانونو آزاد کړي دي. زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي واشنګټن لا هم د افغان ولسمشر اشرف غني او پخواني اجرایي مشر عبدالله ترمنځ د ستونزو هوارولو هڅه کوي. نوموړی خبرداری ورکړ چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ اختلاف ممکن پر امنیتي وضعیت، افغان وسلوالو ځواکونو او تر ټولو مهم پر افغان سولې بهیر بد اغېز وکړي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر په لوړې په خبره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې دغه دفتر مشر تاداماچي یا ماماتو له عبدالله سره کتلي دي. په دې لیدنه کې دواړو لورو پر رامنځته شویو مسایلو او سولې خبرې کړې دي. یماماتو ټینګار کړی چې دواړه مشران دې سره یو ځای شي او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو دې سلاح وکړي. د په خبره د دوی داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې ګډ وبولي. ننګرهار وروسته تر هغه چې په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې، ننګرهار کې په دې ناروغۍ د ممکن اخته کیدونکو کسانو درملنې لپاره سلبستریز روغتون جوړ شو. د ننګرهار والي او په دې ولایت کې د کورونا وایرس د مخنیوي کمیټې مشر شاه محمود میاخیل ویل په دې ولایت کې د اړونده ادارو له لوري د همغږۍ د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه تدابیر روان دي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې زیاتې پیښې له ایران څخه د راغلو کډوالو دي او ډېره ستونزه د افغانستان لویدیځ ته متوجه ده. د ایران روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې دغه هیواد کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو شمیر 429 کسانو ته رسېدلی دی. دغه راز تر دې دمه ټولې کابو 110,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او 3270 کسان بیرته له روغتونونو څخه تر رغېدو وروسته رخصت شوي دي. جاپان وایي په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزو بنسټونو په جوړولو کې خپلې همکارۍ ته ادامه ورکوي. په تاشکند کې د جاپان سفیر د افغانستان په اړه د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي
عصمت الله ارګاشوف سره کتلي دي. د جاپان سفیر په دې لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان د سولې لپاره هڅه کوي او دغه هڅې د جاپان له ملاتړ هم برخمنې دي. د ده په خبره دوی په افغانستان کې د سولې پر راتګ او دغه راز اقتصادي او ټولنیزو بنسټونو په جوړولو کې خپلې همکارۍ ته ادامه ورکوي. المان د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه 9 افغانان نور هم کابل ته رالیږلي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې المان هغه کډوال له خپل هیواد بیرته ستنوي چې په یاد هیواد کې د پناه غوښتنه نه ده منل شوې. دغه هیواد تر دې دمه په 32 پروازونو کې 880 افغانان کډوال بیرته کابل ته رالیږلي دي. په المان کې زرګونه افغانان د پناه غوښتنه کړې ده، خو الماني حکومت وایي چې د قانوني ستونزو له موجودیت پرته نور ټول افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنوي چې د پناه غوښتنې رد کیږي. ایران د راپورونو له مخې د ایران د خوزستان او مازندران په ولایتونو کې د تیر یوې اونۍ راهیسې د بې کیفیته شرابو د څښلو له امله 73 کسانو وژل شوي دي. د یاد هیواد د خوزستان ولایت د طبي علومو د انسټیټیوټ ویان علي احسانپور رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په خوزستان ولایت کې د روانې میاشتې د 6 نیټې راهیسې د بې کیفیته شرابو د استعمال له امله نږدې 1500 کسان مسموم شوي دي. د نوموړي په وینا چې یوازې په خوزستان ولایت کې 46 کسان وژل شوي دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.